أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د اسلامي خاورو ازادي تللې ده خاورې غصب شوي دي فلسطین غصب دی بخارا غصب دی ترکستان غصب دی اندلس غصب دی په مشرق په مغرب کې زموږ خاورې غصب دي نه تنها زموږ سابقه خاورې غصب شوي دي بلکې اوس هم زموږ موجوده خاورې چې آزاد ځان ته وایي د ازادۍ جشنونه کوي هغه په خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل فوج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل قضا او د خپل قانون د جج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل استخباراتو د اجنسۍ اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د وسلې ته د پناه ورکولو او د ساتلو اختیار نه لري هغه مظلوم دي هغه مجبور دي چې دغه فوج ټول د امریکې په امر باندې وچلېږي او که چېرته د ازادي صحیح وای که چېرته د ازادي صحیح وای نو پاکستان ولې د شپږ کاله د امریکې دپاره غیر قانوني غیر مشروع جنګ د پاکستان د مصالحو خلاف کوله پاکستان مشیت د جنګ خلاف خراب شو د پاکستان اقتصاد خراب شو د پاکستان سیاست خراب شو د پاکستان فوج ځای وړی شو سیاسي حیثیت بینالمللي حیثیت د پاکستان پنځه کولو ده دا ټول د بش او د امریکې د ګټو په خاطر باندې سابق میډیا یوه حواله وه د امریکې طیارو شپږ دېرش زره فلایټه د پاکستان د خاورې نه په افغانستان باندې بمونه فلایټه کړي شپږ دېرش زره فلایټه د امریکې فوجونو د پاکستان د خاورې نه په افغانستان باندې تجاوز کړی دی دا سابق احصایه وه چې اوس احصایه به ډېره زیاته ده د پاکستان خلک زه یقین لرم چې نه یې ملیشه غواړي چې د افغانستان سره جنګ وکړي فوج نه سیاسي پارټۍ دا غواړي چې د افغانستان سره په جنګ کې وي او نه عوام غواړي چې د افغانستان سره په جنګ کې وي دا د پاکستان ایرپورټونه او بیسونه ولې د امریکې د طیارو دپاره دا ټول هوایي اډې وګرځېدلې چې ستاسو د ایرپورټونو نه په موږ باندې بمونه ولوېدل کاشکې بې طرفه به پاتې وای چې نه ستا سره یم نه د هغې سره یم خو ستا د ایرپورټ نه په ما باندې بم لګي د امریکې اوس ټول رشن په 115% ټول فوجي عسکري او غیر عسکري نظامي او غیر نظامي ضروريات یې ټول د پاکستان د کراچۍ د لار نه په تورخم باندې راځي او هلته په موږ باندې بمونه اچول کېږي ټول بمونه چې د افغانانو کورونه ړنګوي ټول بمونه چې زموږ جوماتونه ورانوي ټول بمونه چې زموږ مظلومان وژني دا بمونه ستاسو په خاوره تېرېږي د دې بمونو او د دې ټرکونو او د دې ټیلرو سکیورټي تا ساتلې ده که د پاکستان قبایل یې که افریدا یې که فوجي یې که ملیشه یې د دې امریکایانو د کانواییو سکیورټي تا ساتلې ده ستا په خاوره باندې د راځي زما په سر باندې بمونه لګوي او عجیبه دا ده ما په یو بیان کې ولوستل په میډیا کې چې ټولې تیارې فلایټونه چې امریکې د پاکستان د خاورې نه کړي دي هغې تیل د پاکستان اچولي دي او امریکې د دغې تیلو بیه بېرته پاکستان ته نه ده ورکړې ده تیل یې هم مفت کړي دي و چا یوه تجزیه لیکلې وه په اخبار کې چې که امریکا د خپلو دغه کانټینرو چې د پاکستان په خاوره باندې تېرېږي د دې ټکس پاکستان ته ورکړه د دې ټکس پیسې د پاکستان امریکې د ټولو کومکونو چې مشرف ته ورکړې ټوله زیاتې کېږي دا ټول مال په پاکستان باندې بې ټکسه تېرېږي عجیبه دا ده چې افغانستان ته رضا شوی چې افغانستان ته وړه نه پرېږدو باجوړ ته تللی وم هلته پټک اچولو ما د چشو پټک دی افغانستان ته وړه نه پرېږدو ما ولې وړه نه ورته پرېږدی د امریکانو ته ورځي ما عجیبه دا ده چې امریکانو ته خو تاسو وسله او بمونه په تورخم باندې ورپرېږدئ دا وړه ولې ته بندوئ وړه پې بندوئ او بمونه ورته خوشي کوئ وسلې ورته خوشي کوئ دا وړه امریکانو ته ورځي د دې رېګل ناروا دي او هلته چې امریکانو ته ټول رشن او ټول شی ورځي او ستاسو په خاوره ورځي ټکس یې نه ترې اخلئ دومره خو معامله وکړئ چې افغانانو ته د وړه بې ټکسه ورکړه خیر که امریکانو ته وسله بې ټکسه لګئ هغه موږ ته خو وړه بې ټکسه راکړئ موږ ته څه چې صوبه سرحد ته یې نه ورکوي بې ټکسه خو امریکایانو ټول رشن بې ټکسه تېرېږي
دا ټول رشن به ټاکس تیری تاسو ودرېږئ چې څومره ګاډي دي څومره کانټینر دي او څومره مال دي او د دې ټاکس څومره روپۍ کېږي او چا د تجزیه لیکلې وه که دا ټاکس پاکستان ته اخیستی وای پاکستان دې ته محتاج نه وه چې د امریکې نه کومک وغواړي ولې به د پاکستان اقتصاد نه خرابېږي د امریکې شی بې ټکسه دي تیل د پاکستان اچوي فوج د پاکستان مړ کېږي ملیشه د پاکستان مړه کېږي وینه د پاکستان تویېږي طالب پکې د مجاهدو نه مړ کېږي او ګټه یې امریکا اخلي واه واه زنده باد پاکستان جشن ازادي مبارک دغه ازادي ده جشن ازادي مبارک او چې ورته ووایې چې ولې دا کار کوې په دې کې خو پاکستان تاسو تباه کوئ افغانستان خو تباه کړه خرڅ هم کړه دا پاکستان ولې تباه کوئ دا خو د اسلام کور دی موږ خو په دې هم زړه سوځي دا خو زموږ د هجرت کور دی زما 15 کاله په دې وطن کې شوي دي مړي هم دلته ښخ شوي دي که تاسو هر څه راته غیر ملکي ووایئ د دې خاورې دفاع په ما باندې فرض ده که په پاکستان باندې هندوانه مله وکړه د هندوانو په خلاف جنگ په مهاجرو باندې فرض عین دی که نه دی اسلام یې فرض وي سیاست نه